قانون کې دا خبره نشته د اعتبار په ورځ باندې پاکستان کې چوټي دیو د اعتبار پر ورځ دا قبایل ضم کړل او د دغه شاجي ګل پکې نه او د شابودین پکې نه او د سلیم د لفافي پکې نه باندې نو غټه صوبه دا التم د کم دی علیحده صوبې د کم دی جنوبي پنجاب د کم دی دا ډیمانډ کوي د قرنګ د کم دی په کراچۍ کې د کم دی او هغه کوم نتیجه وتلې ده زه د مومند ایجنسۍ سره تعلق ساتم ملک حکیم نامه مې ده دونه تعلیم نشته دی او د پولیسو وردی ولا ورکړې ده هغه پرچه پیږي نه خو بس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی خیر الحمدلله وروره لکه تاسو مون خپل تعارف وکړئ د کم ځای سره تاسو تعلق دی تاسو څه کردار دی په دې جرګه کې او خبر ایجنسۍ ته څه مقصد دپاره راغلي بسم الله الرحمن الرحیم یو خو تاسو ډېره زه شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دونه ټیم راکړو او انټرویو رانه اخلي زما نوم دی یواس خان زه د مومندو د بیزونو تعلق ساتم یم مساخیل زه د قبایلستان تحفظ مومنت د مومند جنسي صدر او د آل قبایل صدر دویم یم نو داسې خبره د ذکر راغلي موږ د خیبر جنسي کې زموږ د میټو کو خلفنامه وه نو زموږ نه خلف اخیستو د خلکو چې موږ به انشاءالله تعالی د قوم د دې قبایلو خدمت د صحیح نیت نه او د زړه نه کوو جی او دا څه وجه تاسو دومره لرې لرې نه راځئ په دې قبایلستان نه مومنټ واپس قبایلستان ولې غواړئ تاسو سره چې کوم وعدې شوي یا وعدې نه دي پوره شوي یا دوباره تاسو وایئ چې موږ کوم حالات کې مخکې هغه حالات کې واپس تلل غواړو جی بالکل صحیح خبر تاسو دا وکړه دا خو موږ ځکه د احتجاجونه کوو دا غونډې کوو یو ځای بل ځای باندې نو دې مقصد دا دی چې نن تقریبا چې 3 کاله البته یا 4 کاله مخکې دا پاټا زم شوله او زم په څه شکل شوله نو چې دا خو په آئین او په قانون کې دا خبره نشته د اعتبار په ورځ باندې پاکستان کې چوټي دیو د اعتبار پر ورځ دا قبایل ضم کړل او د دغه شاجي ګل پکې نه او د شابودین پکې نه او د سلیم د لفافي پکې نه باندې نو زما خو وروره لکه دا په یو قانون کې دا خبره نشته دی دا زموږ سره یو ظلم وشو یو جبر وشو بیا تا ضم کړله د سرتاج عزیز اینډ کوپنی باندې سرتاج عزیز اینډ کوپنی راپاتېدل او قبایل ټول ضم کړل او بیا په هغې کې چې کوم حکومت راغلی دی نو زموږ سره ناروا او ظلم کړی دی وجه د هغې دا ده چې کوم حکومت راغلی دی که هغه په غلنۍ هیډ کوارټر کې اعلان کړی دی په باجوړ کې اعلان کړی دی په قرم جنسۍ کې کړی یا په خیبر وزیرستان کې چې هغه څو حرب روپو اعلانونه کم شوي دي او پنډونه کم شوي دي هغه پنډونو کې موږ ته د ذرې قدر ته کم پنډ نه دی میلاو شوی آیا یو بل یې په خپل منځ کې MNA-ګان وزیران دی جنګولي دي او پنډ یې نه دی ورکړی نحمد و نصلی علی رسول الکریم د قبایلستان تحفظ مومنټ جوائنټ سیکرټري تاسو مخاطب یم نن موږ راغونډه د دې لپاره وه چې فاټا د کوم ضم شوی دی دا کوم دی 7 ایجنسیانې دي او 6 FR دي نو دوی د کوم سهولتونه میلاوېدلو نو هغه سهولتونه دوی ته میلاو نه شولو آیا د دومره دغه شو پنجاب کې دا مسایل موجود دي پنجاب دومره غټه صوبه ده التم د کم دی علیحده صوبې د کم دی جنوبي پنجاب د کم دی دا ډیمانډ کوي د قرنګ د کم دی په کراچۍ کې د کم دی مهاجر تنظیم د کم دی د علیحده صوبه د کم دی غواړي منګ وایي ته منګ د کم دی منګ له خپل قبایل له کم دی رای حق راکې ته منګ حق او منګ خپل आवाज ته خپل دغه کو ته منګ د سب کار دي منګ نه بغیر ته پوس نه د کم دی دا انضمام وشو په دې کې زمنګ رای شامل نه و دا د اتوار پر ورځ شو غیر قانوني تور باندې شوی او د دې باره کې موږ ته هېڅ پته هم نه وه آیا د موږ نه د خپل رای حق واخیستل شي ته موږ څه غواړو او داسې یو قانون د موږ باندې دغه کې زموږ په ایجنسیانو کې حالات صحیح نه دي نه سړکونه شته دی نه کالجونه شته دی او هلته د کوم دی دا ماحول خرابېږي هم د دې وجې نه خرابېږي د نوي نسل ته د کوم دی مکمل تعلیم نه میلاوېږي ته مکمل تعلیم ورته میلاو شي هلته د کوم دی یونیورسټۍ جوړ شي او جدید هسپتالونه جوړ شي زموږ د قبایل د کوم دی د ښارونو ته راځي پینډۍ ته او د کوم دی لاهور ته منډې وایي د اپریشن دپاره څه وجې نه چې دلته نه جدید هسپتالونه شته دی او نه دلته جدید سهولتونه شته دی نه دلته د کوم دی بجلي راځي بجلي شپږ غنټې لس غنټې غیب 2 غنټو 1 غنټې له بجلي راشي او هغې باوجود کې نه د اوبو نظام شته دی نه د سړکونو نظام شته دی نو زما اعلی چارواکو ته دا درخواست دی چې قبایل له خپل حق رای ورکړي چې هغه په خپل حق کوم دی څنګه زموږ سپریم کورټ کې کیس روان دی او زموږ د کوم دی قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقات شوی هم د دې لپاره کې چې آیا موږ نه د رای حق کوم دی موږ له اختیار راکړي ان شاء الله به موږ خپل فیصله خپل کوو موږ قبایل او د کوم دی 7 ایجنسیانې او 6 FR د کوم دی موږ خپل دی فیصله کوو چې موږ څه غواړو جزاکم الله خیر زما خدا خپل طرف نه دا ریکویسټ دی چې مونږ قبایل چې کمې ورځې نظم شوي
نو پخوا به داسې خبره وه چې موږ ته به یو ډیسي ناست وو هغه ډیسي باندې به کل هم کارونه زمونږ قبایلو په ذریعه باندې کېدل هغه یو ډیسي به ناست وو هغې کې به ټولې فیصلې او مشکلات زمونږ حل کېدل اوس یې راته 500 نه ډېرې محکمې جوړې کړي دي نو زمونږ یو داسې خبره اوسه پورې نه ده راغلې چې هغې کوم طرف ته حل وتلی دی او هغې کومه نتیجه وتلې ده زه د مومند ایجنسۍ سره تعلق ساتم ملک حکیم نامه مې ده په قوم بیځې یم غلنۍ زمونږ یو کوارټر دی د مسایلو په باره کې که زه اوس تاته ویم چې غلنۍ ته زمونږ کیسونه راغلي دی دی 4 او 5 کال روان دی اوسه پورې جج صاحب زمونږ یو فیصله په دې وخت کې ونه کړله به یې داسې خبره ده چې کوم جبري انضمام په موږ باندې شوی دی موږ د دې مخالفت کوي او دا موږ نه منو د دې جبر انضمام مخالفت کوو موږ باندې د زوړ سیستم راشي او زاړه چې کم موږ رسم رواج په جرګه باندې به موږ په میاشت کې 50 مسالې حل کولې زموږ یو مسله چې دی په 4 کالو کې نه حل کېږي زموږ دا حکومت ته هم درخواست دی موږ به هغه پورې دا جدوجہد جاري ساتو چې مسالې زموږ د انضمام نه ختم شوی او په موږ باندې دا جبر نه ختم شوی وسلام بسم الله الرحمن الرحیم زه د واجد الله صاحب ستاسو شکریا ادا کوم موږ دلته راغلي دا قبایل راغونډ شوي دا همدې خبرې له راغونډ شوي دي چې دا یې زم کړله خو دې ولې څه سهولت ورنه کړ نه دلته کوم سړک ورکړی نه اسپتال ورکړی نه سکول ورکړی دی او سراسر د پښتنو څخه په هر ځای کې ظلم زیاتی روان دی بیا زموږ دا سپینګیري دي مشران دي دی نه د تاڼو نه خبرې زموږ په مومند ایجنسۍ کې وروره عدالتونه ورته کولاو کړي دي اوس هغه ساده خلک دی هغه نه تاریخونو باندې پوهېږي او کوم چې هلته زموږ په ځای کې دا پولیس یې راوستي نو هغه هم انپړی دي لکه هغه دونه تعلیم نشته دی خو د پولیسو وردي وله ورکړې ده هغه یې پرچه پوهېږي نه خو بس د خپل ډډې نه پې یو پرچې کټ کوي نو دا تکلیف دی زموږ ټولو قبایلو ته نو زموږ دا خواست دی موږ له دې سهولتونه راکړي زموږ ایجنسۍ له که هغه خیبري که هغه مومندي که هغه کورمۍ که وزیرستاني موږ ته هر قسم سهولت پکار دی سړک زموږ نشته بجلي زموږ نشته دی اسپتال زموږ ځای کې نشته دی نو زموږ حکومت ته دا خواست دی چې زموږ په دې ایجنسیانو دې نظر وکړي او دې له دې سهولتونه ورکړي